السلام علیکم ملګرو. راځو خپل نن ورځ درس چې زموږ نن ورځ موضوع ډو وایل لوپ دی. ډو وایل لوپ سټیټمنټ په کنسول اپلیکیشن کې. راځو نن خپل درس چې ګورو زموږ په درس کې په ډو وایل لوپ باندې موږ خپل پروجیکټ یا په هغه کوم یو خپل اپلیکیشن چې دی په هغې باندې کار کوم. راځو ګورئ چې موږ سره په دغه ډو وایل لوپ کې اول د دې ساینټکس ګورو. ساینټکس څنګه دی ډو وایل لوپ کې موږ چې دی اول د دې لپاره انیشلایزیشن کوو. انیشلایزیشن کوو. د انیشلایزیشن څخه وروسته بیا موږ دلته ډو لګو، ډو وایل لوپ لګو. پکې ډوم چې ولګو په دې کې چې دی لاندې بیا په بریکټس کې موږ د دې لپاره موږ کوډ لیکو. کوم کوډ چې غواړو ایګزیکیوټ یې کړو هغه به دلته لیکل کېږي. د ایګزیکیوټ څخه وروسته په دې کې به انکریمنټ اینډ ډیکریمنټ کېږي. دغلته چې موږ په ورته انکریمنټ اینډ ډیکریمنټ لیکلی شو. صحیح ده. نو انکریمنټ اینډ ډیکریمنټ به دلته د کوډ څخه لاندې په لاست سیکشن کې کېږي، او د انکریمنټ ډیکریمنټ څخه وروسته به دې کې موږ وایل کنډیشن لګو. صحیح ده. ډو به موږ بره په د بریکټس خبره لیکو، ورپسې به دلته موږ وایل لوپ لګو. صحیح ده. ډو وایل لوپ. صحیح ده. کنډیشن به په دې بریکټس کې به دلته کېږي. خو دا باید په یاد اوسي چې کله هم موږ دغه لوپ بندو او دغه بریکټ څخه وروسته کنډیشن هم چې ولګو سیمیکالن د دې لپاره مهمه ده، یعنې د دې څخه وروسته موږ سیمیکالن لګو. خو د دې او د نور لوپ څخه فرقونه خو ډېر دي، خو یو فرق زه درته تاسو ته دا ویلی شم چې کله هم چې دغه لوپ مونږ چلو که کنډیشن ټرو وي که فالس وي دغه لوپ به یو ځل چلیږي، نو یو ځل به حتما دا ایګزیکیوټ کېږي. صحیح ده. د دې څخه وروسته راځو خپل ویژوال سټوډیو ته. خپل هغه تیر اپلیکیشن چې مونږ تیر ورځ ورباندې کار کړی د تیر ورځ ویډیو لینک مونږ تاسو ته په آی آیکن کې درته ښودلی شو. تاسو کولی شئ د هغې څخه دغه تیر ورځ ویډیو ترلاسه کړئ او ویې ګورئ. نو زما ویډیوګانې داسې دي چې پرله پسې څوک یې وګوري انشاءالله په خپل درس باندې به پوهېدلی شي. ښه راځو خپل مونږ کوډ سټارټ کوو. اول مونږ تاسو ویل چې انیشلایزیشن به کېږي. زه یو ویریبل عالمه سوري راځئ چې دا لږ زوم کړو چې دغه کوډ تاسو ته بهتر ښکاره شي. د دې لپاره چې زما سکرین کې کوډ لږ وړوکی ښکاري، زه دا تاسو لپاره زوم کوم. ښه انیشلایزیشن مونږ سټارټ کوو. آی مې انیشلایز کوي. آی ته مې ویلیو اساین کړه از ټو مې ورکړه. مونږ ویلو چې هغې څخه وروسته مونږ ډو لګو. ډو څخه وروسته دلته مونږ بریکټس ورته لګو. بریکټس په دننه کې مونږ دلته خپل دغه ویلیو شو کوو. ګورئ مونږ آی ته ټو اساین کړی، نو دا باید مونږ د کنسول ډاټ رایټ لاین په واسطه مونږ دا اول شو کړو که نه، چې دې کې کوم یو ویلیو پروت دی همغه به کې مونږ شو کوو دغلته چې مونږ ورته اساین کړی دی ازه. ښه آی مې دلته اساین نه کړه. راځئ ښه دا هم وکړه. نو کله چې مونږ وښودل چې آی کې ګورئ مونږ دلته ویل شوی ده چې اینټ آی مونږ ته ډیکلیر کړه او آی ته ټو اساین کړه. اوکې نو چې آی ته ټو اساین شو نو دغه کوډ به ایګزیکیوټ کېږي. راځئ د دې تشریح به وروسته تفاهمي شکل سره کوم. ښه مونږ خو آی واخیسته، نو دلته بس مونږ ویلی چې ساینټکس کې دلته انکریمنټ به کېږي یا ډیکریمنټ به کېږي. نو راځو دلته تاسو ته دغه آی از ایکول ټو دا به مساوي شي ده څه شي سره آی پلس ټو سره. دا مونږ ته ورکړه. صحیح ده. یعنې انکریمنټیشن دلته وشو. ښه د دې څخه وروسته مونږ چې دی راځو دلته وایل لګو که نه. ډو مو پره ولیکل دلته وایل کنډیشن مونږ ورته پاس کوو چې دغه آی چې دی که نه دلته به څومره دوام کوي دغه لوپ. دا آی از لیس دین اور ایکول ټو څو پورې 100 پورې. مونږ غواړو چې دغه د 100 دغه ټیبل مونږ دلته ځان سره پرنټ کوو. صحیح ده. نو دا هم چې کله وکړو ما تاسو ویلو چې باید دې کې مونږ سیمیکالن ولګو. دغه سیمیکالن ډېر مهمه ده، دا هم له یاده ونوځي، او ځکه چې په دغه ډو وایل لوپ کې دغه طریقه کېږي چې کله دا اول انیشلایزیشن کېږي چې ویلیو ورته اساین کېږي. ویلیو چې څو اساین کړه ورته تاسو کولی شئ هغه ورته اساین کړئ. بیا ډو لګو بریکټس څخه وروسته دلته خپل کوډ لیکو. صحیح ده. موږ ورته ویل چې کنسول ډاټ رایټ لاین دا ماته پرنټ کړه. چې پرنټ شو بیا وروسته نو دغه آی کې ټو پروت دی. آی مساوي کېږي و آی پلس ټو. نو آی سره به مساوي شي آی کې چې یو همغه به پلس ټو ورسره جمع شي او دا به موږ ته اساین شي ورته. نو چې کله چې دا دلته ټو څخه وروسته ټو پکې جمع شو اساین شو نو دا څه کېږي څلور کېږي. نو دلته به راشي وایل کنټرول به دلته راشي دا کنډیشن به چک کړي چې آی از لیس دین اور ایکول ټو 20 لیس دین دی که نه څلور دی، نو دا به موږ ته
ترو شي او ری به شي بیرته دغه لوپ بدل ته چلیږي تر هغې پورې چې دغه آی ویلیو یا به کم له 20 څخه وي او یا به 20 سره مساوي. کله چې 20 سره مساوي شو بس دا به کنډیشن فالس شي او کنټرول به راشي د برکټ څخه وځي. صحیح ده. نو دلته به زموږ لوپ سټاپ شي. نو راځو دغه کوډ خپل اکزیکیوټ کوو چې موږ ته څه آوټپوټ راکوي. اوکې ما خپل کوډ اکزیکیوټ کو. ګورئ ماته د ټو ټیبل ماته پرنټ شو 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. ګورئ د ټو ټیبل موږ ته پکې پرنټ شو. ښه نو دا وګوره د ډو وایل لوپ واسه موږ دغه کوډ اکزیکیوټ کو خپل او دغه ټیبل موږ ته پرنټ کو په بلیک سکرین او کنسول اپ کې. نو راځو دغه زموږ نننی ورځ درس نو د نورو مهمو موضوعاتو لپاره چې زموږ سره په کانټینټ کې دي د هغې لپاره موږ سره په زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، لایک شیر او کمنټ وکړئ. نو د نورو موضوعاتو لپاره موږ سره پاتې شئ.